سلطان صلاح الدین ایوبي څوک و؟ السلام علیکم، زه یم منظور احمد پوپل. دا وخت تاسو ګورئ ورلډ هیسټري، د نړۍ تاریخ. سلطان صلاح الدین ایوبي هغه څوک و چې د بیت المقدس د ازادۍ قسم یې کړی و. په 1184 میلادي کال کې د مصر د حاجیانو کاروان د حج څخه بیرته را روان و. په لاره کې د شام یو صلیب واکمن شهزاده ریجنالډ د خوا لوټ او چور سول. په هغه کاروان کې یوه پیغله او ښایسته نجلۍ هم وه چې کلثوم نومیدل. هغه هم صلیبي داړهمارانو له ځان سره وتښتول. نو ورته ویې ویل د کعبې رب ته دې اواز وکړه چې تا راڅه خلاصه کړي. بیا یې د کاروان بندیانو ته مخ کړ او په خندا خندا یې وویل د هغه یتیم یعنی محمد علیه السلام امتیان ځانونه بولي. کله چې صلاح الدین ایوبي خبر سو نو قسم یې وکړ چې د دې خبیث څخه به انتقام اخلي. زموږ د قوم او ملت لوڼې چې دوی بې عزته کړي دا زما لوڼې او خویندې دي. زه به د دې ټولو انتقام د بې حیا صلیبیانو څخه داسې اخلم چې بیا به خپل نسلونو ته نصیحت کوي چې مسلمانانو ته په بده سترګه ونه ګوري. د دې څخه 4 کاله وروسته شرایط برابر سول او د مسلمانانو او د صلیبیانو تر مابینځ د حطین په نامه جنگ رامنځته سو. په دې جګړه کې د صلیبیانو پوځ 50,000 ته رسېدی او د مسلمانانو پوځ په ډیر کم تعداد وو. نو مسلمانانو پر صلیبیانو حمله وکړل او قیامت یې پر راوستی او ټول یې تباه او برباد کړل. ډیر کم شمیر یې ژوندي وتښتېدل او جګړه د خدای په مرسته د مسلمانانو په کامیابۍ او د کفارو په شرمندګۍ پای ته ورسېدل. دې جګړې ته ډیر صلیبي قوتونه یو ځای سوي ول او د مسلمانانو د ختمولو قسم یې کړی و، خو خدای رسوا کړل. په دې جګړې کې د کفارو 15 بادشاهان ونیول سول چې یو یې شهزاده ریجنالډ و. کله چې جګړه پای ته ورسېدل نو د بیت المقدس فاتح سلطان صلاح الدین ایوبي ټول باچاهان او واکمنان خپلې خیمې ته راوستل. هغه ورته شربت وړاندې کړل خو ریجنالډ ته یې ور نه کړل. ریجنالډ ته بل صلیبي مشر چې جعفري نومیده خپل شربت ورکړل، خو ایوبي ورته وویل ما تا ته شربت نه دي درکړي. مسلمانان چې په داسې حالت کې چاته شربت ورکړل معنا یې دا وه چې هغه نه وژني. د شربت څخه وروسته ایوبي ورته وویل تا چې زموږ حاجیان ډیر بې عزته کړل او شهیدان دې کړل، زموږ پیغمبر دې سپک یاد کوي. که اوس ته ایمان راوړې نو ایله کوم به. خو هغه د ایمان راوړلو څخه انکار وکړ. په دې سره ایوبي خپل قسم پوره کړ او د خپل جلال تورې په واسطه یې د هغه سر غوڅ کړ. بیا یې ټول د بندیانو خیمو ته واچول. نو دغه د مسلمانانو د رعب او د عزت شپې وې.